بصیر. یو کار څنګه پیل کړو؟ د مشرانو له خولې به مو دا اورېدلي وي چې د کار پیل سخت او ستونزمن وي او دا هم وایي چې یو ځل مو شروع وکړه نو انسان سره خدای مرسته کوي. دا سمه ده. په رښتیا هم د کار پیلول سخت وي ځکه انسان په لومړیو کې زړه نازړه وي. کله خو د ځان لپاره یو مناسب ځواب هم پیدا کوي چې زه نن یې پرېږده سبا به یې وکړو. کله وایي چې نن خو یوازې یم چې ورور مې راغی هغه به راسره مرسته وکړي. یعنې د ځان د خلاصون لپاره بېلابېلې پلمې لټوي. دا هغه کتاب دی چې غواړئ ژوند مو ښکلی شي. حضرت عثمان نوري ترجمه کړی دی. دا نو بېلابېل لیکوالان دي د نورو هیوادونو چې واقعا ډېره خوندوره آیډیا لري، فکر لري. حضرت عثمان نوري او د حضرت عثمان نوري غوندې نور ځوانان پښتو دري ته کار کوي چې دغه کتابونه راوژباړي او تر موږ او تاسو پورې ورسوي. زما غوندې کسان چې په انګلیسي باندې نه پوهېږي نو هغوی تلاش کوي چې د همدې کتابونو د پښتو دري پیدا کړي. نن را سره حضرت عثمان نوري میلمه دی. غواړي چې دوی پر کتابونو باندې بحث وکړو، خبرې وکړي چې څومره کتابونه یې ژباړلي دي او تر دې دمه پورې له کومو ژبو څخه ژباړه کوي. نوري صاحب ستړي مه شئ، یو سهار نیکمرغه. ډېره زیاته مننه نظري صاحب تاسې ته او ستاسې ټولو لیدونکو ته سلامونه و نیکې هیلې وړاندې کوم. سلامت باشین. آقای نوری میشه بگوین که چه وقت شما این فکر و این ذهنتان آمد که شما باید کتاب‌های انگلیسی را ترجمه بکنین به فارسی؟ کله چې ادبیاتو کې محصل وم، البته څو ونې وشوه چې فارغ شوم ادبیات پوهنځي نه. مبارک دې وي درته. تشکر. کله چې ادبیات پوهنځي کې وم نو ما ځان سره فکر کولو چې ادبیاتو محصل باید ژباړو لیکنې وکړی شي او دې برخه کې باید کار وکړي. نو دریم صنف کې وم چې ژباړو لیکنو ته راغلم او دا دریم او څلورم ټولګی په دې برخه کې تېر شو، یعنې 2 کاله وشو. 2 کاله کېږي چې په همدې برخه کې او یوازې د انګلیسي نه ژباړه کوئ که نه نورو ژبې هم؟ نورې ژبې نه کولی شم، عربي او دري نه، خو نسبت انګلیسي ته دومره ښه به نه یم. انګلیسي کې ښه ده که نه، ځکه چې مسلک او فیلډ زموږ هم دا دی چې په دې برخه کې کار وکړو. انګلیسي نه ښه ژباړه او ژر کولی شم. کتابایی را که ترجمه کردین اول به انگلیسی خودتان تمام شما مطالعه کردین، البته دلچسب بوده برتان که شما او را خواستین به دیگه جوانان هم تقدیم بکنین؟ زیات کتابونه داسې دي چې د ارواپوهنې برخه کې ما خپله کار وکړو چې زیاتې خلک خوښي او په دې وخت کې مارکیټ هم د دې ارواپوهنې ګرم دی، یعنې پیر او پلوري نسبت پخوا ته ښه شوی دی. نو چونکې زه یو وخت د ویب سایټونو سره په دنده باندې بوخت وم، هغوی د ارواپوهنې یا د ژوند او ژواک په اړه لیکنې غوښتي. نو ما هم د دې لیکنو نه په فرصت سره او د دې وخت نه په فرصت سره دا لیکنې ما ځان سره وساتلي. یو کتاب مې چاپ کو تېر کال دلته مونږ مرکه کړې وه، اول کتاب و، بیا 2 نور چاپ شو، د دریم کتاب دی. یعنې په ارواپوهنې برخه کې کار مې کړی دی او زیات خوښ شوی هم دی د خلکو لخوا نه. ډېر ټولنیز دی او ارواپوهنه ده، ولې همدا برخه دې انتخاب کړې ده؟ نورې برخو باندې څنګه؟ معاصرې په دوره کې مې دا 3 کتابونه انتخاب کړو. ګورې دا لیکنه او ژباړه لږ فرق کوي. ژباړه خو د ژبې ملمانه برخه ده، لیکنې پنځونه ده یا قربانه برخه ده. نو اوله کې مېلمنو برخې ته لاړم او کار مې په دې ژباړه کې وکړ. پرون ما یو ناول پیل کړ، نو دا لیکنه داسې یو الهام غوندې دی. پرون ما 14 مخه A4 ورقې لکه د کتاب ورقې چې 14 مخه ناول ما ولیکه. داسې وخت راځي چې زه بیا 2 مخه لیکل هم نه شم. خپله ترجمه دې که نه خپل د ذهن نه؟ ناول مې خپله ذهن نه یو څه حالت یو څه شی مې درک کړي وو، یو خیال مې راخیستی دی، هغه به انشاءالله په دې نږدې وخت کې بشپړ شي. لکه دا مې دې پورې ورته وویل چې دا یو خیال دی، یو الهام دی چې بعضې وخت کې یو لیکوال ښه لیکل کولی شي، ژر یې کولی شي، بعضې وخت کې نه شي کولی. بسیار خوب. آیا تصمیم دارین که این کتاب ها را به زبان فارسی هم به زبان دری البته که و دیگه جوانان هم ترجمه بکنی؟ زه کوشش کوم چې دري ته یې هم وژباړم، خو د کابل پوهنتون استادان او ځینې نور ملګري چې ما نه اپلای کړې ده چې دا ستا اجازه شته که نه چې موږ یې وژباړو، ما ورته خوښي ورکړې ده. 3-4 ځله ریکویسټ شوی دی، ما ورسره کنفرم کړي. زه خپل هم کوشش کوم چې دواړو ملي ژبو ته خدمت وکړم. زما لومړنۍ هڅه دا ده چې زه باید انګلیسي ژبې نه نور کتابونه پښتو ته راوژباړم، پښتو نه نور زموږ ملګري چې دري ژبه باندې پوره قادر وي هغوی نورې ژبو ته وژباړي. خو که وسه مې وشوه او وخت مې پیدا کړ، حتما دا کار هم کوم چې اول د انګلیسي نه پښتو ته راوژباړم او بیا د پښتو نه دري ژبې ته وژباړم. ژباړه د ادبیاتو په بډاینه کې، د ژبې په بډاینه کې څومره رول لري او همداراز په دومره وختونو کې، په دې څه وخت وروستیو وختونو کې څومره کار شوی دی دې برخې ته او څومره ځوانان تلاش کوي چې د بېلابېلو ژبو نه ژباړه وکړي، پښتو ته یا دري ته؟
ګورئ د ژباړه اهمیت خو ډېر زیات دی. ما زیات انټرویوانو کې دا خبره کړې. جاپان باندې د امریکې لخوا چې 2 اټوم بمونه استعمال شو، دوی زیات د تعلیم په برخه کې د فقر او غربت سره مخ شو. هغوی نور دا نوې ساوار څه د منځه ولاړل. داسې کار وکړ چې دا نوې کهولې ګاونډي هېوادونو ته ولېږل او دا یې ټارګېټ ورکړی چې تاسې د هغې ځای د ژبه زده کړئ او دا کتابونه ځان سره ټوکیو ته راوړئ. هماغه و چې کار یې وکړ. نن جاپان موږ تاسې وینو که نه، په نړۍ کې اټومي هېواد دی که نه، په نړۍ کې ساری نه لري. نو لکه څنګه چې هغوی په ژباړې برکت سره وکولی شو ځان یو ځای ته ورسوو، نو پښتو ژبه کې دا ژباړه نوې دا کار ورته پخوا په پرتله باندې اوس ورځ تر بلې ښه کېږي، کار ورته ډېر هم شوی دی، نو ډېر کار کېږي. نو ژباړه ډېره مهمه برخه ده چې په پښتو ژبه کې ورته کار وشي او ځوانانو له ښه مرغه په دې برخه کې. اوس یې څنګه ارزوئ؟ دغه بهیر څنګه ارزوئ؟ د ژباړې بهیر څنګه ارزوئ؟ د ژباړې بهیر ښه روان دی، خو یوه ستونزه چې زیات پیدا کېږي د انډایرکټ شکل باندې دا ژباړې کېږي، ځکه د زیاتره سیریالونو او فلمونو ته چې را ژباړل کېږي دې کې لږ فرهنګ او د دغه په نظر کې نه نیول کېږي. زیات وخت انتقادونه په دې باندې کېږي که نه. اوس زیاتره انډین کوم سیریال چې دی یا د ترکي، نو دې کې د هغې ځای فرهنګ او د دې زموږ اوس فرهنګ ډېر زیات تفاوت لري. نو په دې خاطر باندې که چېرته هغه فرهنګ په پښتو ژبې ته موږ ډایرکټ را انتقالوو، دلته یو اختلافات موجود دي، نو بیا مشکلات پیدا کېږي. یعنې دلته اختلافي مشکلات شته. دلته یو منظم ځای نشته دی چې هغه باید کنټرول شي. دغه کتابونه چې چاپېږي مخکې د دې نه چې چاپ شي باید هغه چک شي، وکتل شي، کنټرول شي چې د ملي منافعو خلاف خو نه دي. داسې کتابونه هم ویشي ممکن چې زموږ د ملي منافعو، زموږ د کلتور، زموږ د فرهنګ سره خلاف په ټکر کې وي. یو مشکل دا دی، ګورئ امریکا چې د امریکا ایران سره لږ په سیاست کې ستونزه لري او یو رقیب بلل کېږي. همدا شان دوی امریکا کې چې کوم کتاب چاپ شي په 8 یا 10 ورځو کې دننه په تهران کې کتاب چاپېږي. لکه څنګه چې هغوی سره په سیاست کې یو رقابت او سیالي لري، همدا شان سره په ادبیاتو کې هم رقابت او سیالي لري. نو هغوی یو منظم سیستم او اکانومي جوړه کړې ده. په هماغې منظم سیستم باندې دوی مخ ته ځي، کتاب لیکوالان ګوري، بیا ایډیټران دا چاپوي، بیا نور برخو ته لیږل کېږي. هغوی د نظره تېري چې دې کې کومې ستونزې شته نشته دی. خو دلته هغه شی نشته دی. یو کتاب یو لیکوال چاپوي، خپرندوی ټولنې سره خبره کوي چې دا کتاب دی ما چاپ کړی دی او لیکلی مې دی، البته تاسو راته چاپ کړئ. هغوی د مخکې سره د مارکیټینګ یا د زور په خاطر باندې چاپوي، خو نور سره ایډیټر موجود وي، نور سره یو نقد کوونکی موجود دی چې دا وګوري او کومې ستونزې چې پکې د مخکې د چاپ نه د منځه ویسي. دغسې یو ستونزې شته دی. که افغان دولت په دې برخه کې دې شي ته پام وکړي، دا ډېره مهمه ده چې د لیکوالانو ژوند ته پام وکړي او همدارنګه د ادبیاتو په برخه کې د فرهنګ وزارت مربوطه کېږي پام ورته وکړي چې د منظم ځای ورته تنظیم شي او هغه چک شي او مرسته ورسره وشي. پس له چک او د مرستې نه د اصلاح نه وروسته بیا چاپ ته واستول شي. بسیار خوب. میشه بگوین که دیگه کدام کتاب‌ها رو روی دست دارین و میخواین اون رو هم ترجمه بکنین؟ ما د دې 3 کتابونو د ژباړې نه وروسته یو بل کتاب د پاشلې ملغلرې په نامه، البته نوم یې وروسته بیا ملګرو سره مصلحت کوو، یو کتاب مې برابر کړی دی. 121 F5 ورقې دي. لکه دا کتاب 121 ورقې مې چمتو کړی، لکه د فیسبوک یا د ټویټر په شکل باندې دی. موږ یو څو تصویران، هغه تصویران چې 50 سلنه خپله یو تحلیل ورکوي یا خبرې کوي. ځینې تصویران داسې دي چې 50 سلنه تحلیل ورکوي او ما ورسره 50 سلنه ما خپله یو پیراګراف لیکلی دی د دې لپاره چې اوریدونکي زر په دې مقصد باندې ورسېږي. البته دې کتاب باندې مصرف زیات راځي په دې خاطر باندې چې دا هره ورقه د دې باید رنګه چاپ شي. نو داسې څوک ورته زړه مې ډېر نه ښه کېږي، زما غږ څوک اوري راسره مرسته دې په دې چاپ کې. او 5م کتاب مې چې د وخته مې یادونه وکړه، 13 ورځې مې شروع کړه، د ناول برخه ده. تقریبا که داسې روان یم لکه پرون چې مې 15 مخه لیکلي، انشاءالله 10 ورځو کې بشپړېږي انشاءالله. او د دې کتاب د پر دغه باندې وغږېږي چې په افغانستان کې څومره مصرف ورباندې دا ځکه چېرته مخکې وختونه به وله چې پاکستان ته به لیږل کېدل، هلته به چاپېدله. اوس دلته داسې زمینې برابرې شوي چې همدلته په ښه کیفیت باندې، ښه کوالټۍ باندې او په ارزانه قیمت باندې چاپ شي، او تر څو هغه لیکوال هم چې دی وس توان ولري چې خپل کتاب په ښه ډول سره چاپ کړي. ګورې په کابل کې خو دلته ډبلیک ماشینونه د ښه مرغه موږ لرو، خو جلال آباد کې دا ستونزه اوس هم شته. دوی دا چاپ پېښور ته لیږي، هلته چاپوي. ما هم مخکې یادونه وکړه دلته د دې فرهنګ کارونه چې دي لږ سس شوي دي. پخوا ننګرهار خو د همیشه بهار یا د علم او ادب زانګو د ډېر منې شهرت درلوده، نارنجګل مشاعره او داسې نور. خو داسې ادبي بهیرونه هم شته دی، خو داسې پیکرنګي دي کار پکې دولت د خوا نه یا د فرهنګ وزارت له خوا نه. مخکې د پیکرنګي وه که اوس دا وروستۍ کې پیکرنګي شوي دي؟ مخکې نه ډېر ښه، خو اوس لکه کار ګړندی شوی دی، خو داسې یو تشویق او هڅونه د لیکوالانو له خوا نه بیخي لیکوالانو ته نه ورکول کېږي. دا یو ستونزه ده.
ځکه چې زموږ فرهنګ او زموږ د دود چې د 15 کلن موږ دعوه کوو چې لرو خو هغسې درناوی چې باید ورته وساتل شي نه دی شوی. نو دا چې هلته د ختیځ کې دا کتابونه بیا هم پېښور ته استول کېږي یوه ستونزه ده. باید یو کتاب ولېږل شي دې باندې یو میاشت وخت لګېږي 4 ورځې کتاب په لاره ځنډنې ورکې لارې بندې شي. څنګه بیا چې دا کتاب راځي یو لیکوال کتاب ولیکي او دا زر زر ایډیټران وګوري هغه مجبورېږي چې بل کتاب هم زر ته زر چاپ چمتو کړي. نو دا یوه ستونزه شته دی. هیله ده چې حل شي. بسیار خوب. این دو کتاب را که شما چاپ کردین علاقمندی جوانان چقدر بود؟ چقدر جوانان اینا رو خریداری کردن و فیدبک مو څه اخیستی دی دو کتابونه؟ کتاب په لومړیو کې داسې وه چې ما چې لومړی کتاب چاپ کړ د ژوند ورځونه و هغه مارکیټینګ ښه و. دا د لومړي کتاب چاپ ډېر زیات مهم دی ځکه تهداب دی بنسټ دی. نو بنسټ چې موږ تاسو غوره کیدو تر پایه پورې مخ ته ختلی شو. یو لیکوال ځان په لومړي کې خدای نخواسته خام کی او داسې د لیکوال ګورئ دا ژباړې خپل اصول لري. د لیکوال د لیکنې سره به خیانت نه کړي. هغه چې څه شی په یو پیراګراف کې رسولی ته به دویم پیراګراف ته ونه غځې که نه دویمې جملې ته ونه غځې. داسې یو څه مسایل شته دی. نو زه لومړی کې تشویق شوم. هماغه تشویق برکت چې ما مسلسل دوم کتاب هم چاپ کړو. د کتاب شاته پښتو باندې تصویر شته د ژوند ښه ژوند تګلارې وي او د ښه ژوند تګلارې او بالکل د ښه ژوند تګلارې. دریم کتاب بیا د غواړې ژوند مو ښکلی شي تر نامه لاندې. نو که په لومړي کتاب کې زه نه وی تشویق شوی مینهوالو ما ته تشویق نه وی راکړی نن به دې ځای کې نه وی. واقعا او که پر دې سره وغږېږئ نوري صاحب چې عموما تاسو د چا له خوا څخه هڅول شوي یاست همدې ته چې باید تاسو لیکوال وشئ غیر د دې نه چې ژباړه کوئ په نورو برخو کې هم یعنې خپله هم لیکنه کوئ مقالې لیکئ سایټونو ته لیږئ؟ زه چې تشویق شوی یم د ویب سایټونو نه تشویق شوی یم. زه په داسې یو فرهنګ کې اوسېدلی یم. تاسو ما مخکې یادونه کړې وه چې هلته دا ژباړې لیکنې نه چا کولې نه یې وس کوي او نه یې پېژندلې. خو اوس له نیکه مرغه یو څو ملګري پیدا شوي دي لګیا دي بوخت دي. ستونزه دلته دا ده چې ما سایټونو سره کار کولو او هغه لیکنې ما ځان سره ساتلې. یو وخت راغی چې یو کتاب ته بشپړ کړم او نیکه مرغه کتاب هم پیدا شو را سره. البته وخت راغی چې 2-3 کتابونه چاپ شو. یعنې تشویق ډېر مهم دی. ډېر ملګرو له خوا تشویق شوی یم. فیملي سپورټ مې څه ناڅه لروده خو هغه اندازه چې باید ما لرلی وی نه لروده ځکه اقتصادي مشکلات هم زیات دي چې لیکوالي ولري. نو د ملګرو له خوا نه او ستاسې په څېر ډېر ملګرو په خوا له رسنیو کې هم زه تشویق کړی یم. ډېره مننه نوري صاحب. همدې لري چې بلا پر مخ لاړ شئ قلم د لاره روان واوسئ که په همدې برخه کې او همداراز د نورو پرمختګونو هیله درته کوم. خوشحاله اوسئ نوري صاحب چې راغلی. تاسې نه مننه او ستاسې د درنو لیدونکو څخه هم یوه نړۍ مننه چې موږ سره مله پاتې شو خپله را سره ستړي شوي نه یو. مننه خوشحاله اوسئ. له نوري صاحب څخه هم مننه او له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه را سره ملتیا وکړله. مجبوره یو چې له تاسو نه هم خدای پاماني واخلو ځکه د خپرونې وروستی شېبې دي تر بیا چې ستاسو چوپړ ته حاضرېږو. تاسو په پاک الله سپارو ښه وختونه ولرئ. الله مو مل سه.